سلامونه دوستانو که ته ټیک ټاک یوټیوب انسټاګرام یا کوم بل پلیټفارم باندې ویډیو جوړې نو دا نن ویډیو تا لپاره ده. نن ټاپک افلیټ مارکیټینګ ده. افلیټ مارکیټینګ په پښتو کې ساده الفاظو کې موږ ورته کمیشن کاري وایو. کمپنی سره چې ته خپل ځان رجسټر کې افلیټ مارکیټینګ لپاره نو هغه ته یو لینک درکړي، هغه ته ریفرل لینک وایي. هغه لینک باندې کسټمر کلیک کی او کمپنی ته ورسي چې څومره خریداري وکړي هغې کې تا ته کمیشن درکوي. دا داسې نه ده چې کسټمر صرف هغه وخت کې کومه خریداري وکړي هغې باندې تا ته کمیشن کاري درکړي. د دې خپل طریقه کار داسې ده چې کله تا په لینک باندې کوم کسټمر کلیک کړي او هغه کمپنۍ ته ورشي نو هغه د کسټمر موبایل کې یو وړوکی فایل پرېږدي، هغه ته کوکیز وایي. هغه کوکیز د کسټمر موبایل کې خپل ډیوریشن لپاره پروت دي. د هرې کمپنۍ خپله یي دي، چا 2 میاشتې، چا 1 میاشتې، چا 20 ورځې، هغونه ورځې هغه فایل هلته پروت دي. که کسټمر هغه وخت کې کوم خریداري وکړي او یا ونه کړي نو ولاړ شي هغه ایپ ویب سایټ بند کړي او بله ورځ راشي بیا هغه ویب سایټ خلاص کړي. هغې نه چې څومره خریداري وکړي، لکه اوس فرض وکړه د یو کمپنۍ کوکیز 1 میاشت ده، کسټمر هغې وخت کې خریداري ونه کړه، هغه ویب سایټ بند کړه، بله ورځ یې بیا خلاص کړه. د 1 میاشت دوران کې چې هغه څومره خریداري کوي هغې په خریدارۍ کې تا ته خپل کمیشن راځي. افلیټ ټیک ټاک شاپ باندې هم کېږي، ټیمو ایپ چې کوم ده ویب سایټ په هغې باندې هم کېږي. داسې خپل فیلډ کې که ته چېرته باډي بلډر یې په هغې کې هم افلیټ پروګرام ځان ته پیدا کولی شي. که ته ډاکټر یې یا کوم بل فیلډ دې ته یي هغه خپل فیلډ سپورټس یا کوم بل شي هغې ټولو کې ته ځان ته افلیټ پیدا کولی شي. په هغې باندې ویډیو جوړی، ولاګ جوړی، یوټیوب په ذریعه یا خپل ویب سایټ په ذریعه باندې کسټمر هلته ورلیږي، د هغو لینک اچوې نو هغې کې به تا ته خپل کمیشن درکوي. ځینې افغانانو ورونو ټیمو په ذریعه افلیټ مارکیټینګ شروع کړی و، خو خلکو پرې نیوکې وکړې چې دا سکیم ده، دروغ ده او دې کې دا پیسې نه ورکوي او ډېرې نیوکې پرې سوې وې. هغه حقیقت ده، افلیټ مارکیټینګ ده. خو ټیمو په دې افلیټ مارکیټینګ کې یو نوی فیچر راښکلی ده، هغې ته انفلوئنسر وایي. هغوی انفلوئنسر ګوري او هغو ته دا پروګرام ورکوي. هغې کې ته که خرڅ کړې یا خرڅ نه کړې هغې نه بغیر تا ته فري سامان هم رالیږي، پیسې هم درکوي. نو په بله ویډیو کې به په دې باندې پوره ویډیو جوړه کړم چې هغه ولې پیسې ورکوي او دا افلیټ کې د انفلوئنسر څه شی ده او دې سره به ټیک ټاک باندې څنګه افلیټ مارکیټینګ کېږي، دا ټولو لپاره به نورې ویډیو جوړوم. که تاسو هم پکې دلچسپي لرئ اکاونټ فالو کړئ او شیر یې کړئ. ډېره مننه.